को زنن تاسو ته دا خول غواړم چې په سرکاري هسپتالو کې په زکات باندې به انسان څنګه علاج کوي. په زکات باندې کوم علاجونه کیږي؟ اوله دا کوېسچن دی. زکات باندې او پی ډي پرچا چې ته مطلب صرف چیک اپ وکې په هغې باندې ته دوايي ولیکي، که ته د زکات مستحق وي 500,000 پورې کور ته دوايي پکې وړلی شي. او که داخل شوې په هسپتال کې، نو په هسپتال کې چې څو پورې داخل وي ډیلی بیسیس باندې د 100,000 دوايي ته یعنی روزانه ته 100,000 دوايي په اخیستی شي زکات فارم باندې. بل به زه دا وایم د طریقه کار څنګه دی. زکات فارم به موږ ته چېرته نه میلاویږي، جوړوو به یې څنګه؟ زکات فارم چې کوم دی په هر کلي کې د زکات یو چیرمین وي. په خپل کلي کې چې تپوس وکړئ په هر کلي کې په KPK کې په زکات یو چیرمین وي. هغې چیرمین سره د زکات فارم هم وي. که تاسو مستحق وي د زکات، هغه به فارم درته فیل کړي، ډک به یې کړي د مریض په نوم باندې. او بیا چې کله یې ډک کړي نو یو دستخط او سټیمپ په دغه درته ولګوي. دوه دستخطونه او سټیمپونه نور پکې لګي. یو د DHQ هسپتال چې کوم هیډ کوارټر هسپتال په هغه ضلع ایجنسي کې وي، نن سبا ایجنسۍ ختمې شوې، نو په ضلع کې چې کوم هیډ کوارټر هسپتال وي هغې MS چې کوم دی یو د هغې ساین او سټیمپ پکې پکار وي. او یو په ډیسټرکټ لیول باندې د زکات چیرمین چې کوم وي هغې 3 دستخطونه پکې لګي. یو د کلي د زکات کمیټۍ چیرمین، یو په ډیسټرکټ لیول باندې چې کوم زکات چیرمین وي اکثر په هیډ کوارټر کې کینی چې کوم د ضلع هغه هیډ کوارټر سیټي وي، او یو د هیډ کوارټر هسپتال MS نه 3 دستخطونه پکې لګي. فارم چې کله ته جوړ کې نو ته هسپتال ته راتلی شي، ته په دې باندې فری علاج کولی شي. هسپتال کې به څه کول وي؟ ته چې کله راشې او پی ډي پرچا جوړه کې چیک اپ وکړي، دوايي درته ولیکي، نو ته ډایرکټ په هغه باندې دوايي اخیستی شي. د کوم پراسی د هسپتال کې RMO دفتر نه او فارماسیست نه هغه به وکړي، او بس بهر به یا کنټریکټر وي یا به هسپتال کې دننه څه سیټ اپ وي د دوايي، نو هغې نه ټوله دوايي فری اخیستی شي. بل که اډمیټ وي مریض په هسپتال کې داخل وي، نو ما څنګه مخکې وایي چې د 100,000 دوايي په روزانه ته په اخیستی شي، چې څو پورې داخل وي هره ورځ د 100,000 دوايي په اخیستی شي. هغې طریقه کار هم دا دی چې ته به د زکات فارم اکټیویټ کې RMO دفتر ته به ورشې، هلته به ستا نه فوټوسټیټ او دا هر څه جمع کړي او زکات فارم به درنه جمع کړي. بیا به په واډ کې خپل انډین بک وي، هیډ نرس سره وي اکثر، نو هغه به یې په لیکي، ډاکټر به دستخط پکوي، RMO دفتر او فارماسیست، نو تا ته به دوايي فری میلاویږي. دې نه علاوه دوايي نه علاوه په زکات کې ته CT سکین هم فری کولی شي، MRI هم فری پکې کولی شي، او داسې نور څه ټیسټونه دي چې هغه پکې فری کولی شي په هسپتال کې. او زه به دا وایم چې MRI او CT سکین د OPD مریض هم کولی شي، مطلب داخله ورته ضروري نه ده چې دی په هسپتال کې ورته داخل وي، بلکې صرف چې دی OPD پرچا باندې هم درته ایډوایز شي چې تا ته MRI ضرورت دی یا CT سکین ضرورت دی، نو هغه هم پکې فری کېدی شي. او زه به دا وایم چې څو کاره ځئ، که چا داسې جاري کنټینیوس میډیسن وي، نو خپل ډاکومنټ ځان سره خامخا راوړئ چې کوم تاسو ټیسټونه کړي وي، مخکې مې څه چیک اپ کړي وي، تا ته یې لیکلي وي، نو د هر څه چې وي تاسو سره به بیا مسله به تاسو ته نه پېښ کېږي. او بل به زه دا وایم چې اوریجنل شناختي کارت ځان سره خامخا راوړئ، نو بیا به تاسو ته هېڅ مشکلات نه وي او ډېر په اساني به دا دوايي تاسو اخلئ. مننه.